کله چې عیسی خپل 12 مریدانو ته هدایت ورکول ختم کړل نو بیا هغه د هغه ځای نه روان شو چې د هغې په ښارونو کې تعلیم ورکي او بیان وکړي. کله چې یحیی بپتسمه ورکوونکی په قیدخانه کې د مسیح د کارونو نه خبر شو نو خپل یو څو مریدان یې ورولېږل چې د عیسی نه دا تپوس وکړي چې ولې هغه راتلونکي تی څه او یا که نه موږ د بل چا انتظار وکړو. عیسی وله جواب ورکړ لاړ شئ څه چې تاسو اورئ او ګورئ هغه یحیی ته ووایئ چې ړانده بینا کیږي، شل ګرځي، جزامیان پاکیږي، کاڼه اوري او مړي بیا ژوندي کیږي او غریبانان ښه زیری اوري او بختور دی هغه څوک چې ما نه ازاروي. څه وخت چې د یحیی مریدان واپس رخصت شول نو عیسی خلکو ته د یحیی په هکله دا وفرمایل تاسو د څه لیدلو دپاره بیابان ته تللی وئ، یوه لوښه چې باد خوځوله څه نو بیا تاسو د څه لیدو له وتلی وئ، یو کس چې ښکلې او نرمې جامې اچولې وي. ګورئ هغه څوک چې نرمې جامې اچوي هغه په محلونو کې اوسیږي. نو بیا تاسو بهر د څه لیدو له وتلی وئ، د یو نبي لیدو ته او رښتیا چې د یو نبي نه هم څه ډېر لوی. دا هغه څوک دی چې د چا په هکله چې لیکلي شوي دي چې ګوره زه خپل پیغمبر ستا نه وړاندې لیږم چې ستا مخې ته لاره تیاره کړي. زه تاسو ته رښتیا وایم د ځمکې په مخ بل څوک د یحیی بپتسمه ورکوونکي نه لوی نشته، خو بیا هم د خدای پاک په بادشاهۍ کې د ټولو نه کمزوري کس د هغه نه لوی دی. د بپتسمه ورکوونکي یحیی د راتلو د ورځې نه پس لا تر اوسه د اسمان په بادشاهۍ زور کولی شي او زورورې په زور رانیسي، ځکه چې د یحیی د راتلو نه وړاندې ټولو نبیانو او د موسی شریعت د دې وخت انتظار کړی. نو که تاسو غواړئ چې هغه ومنئ نو هغه پخپله الیاس دی، څوک چې راتلونکی دی. څوک چې غوږونه لري نو هغه دې واوري. زه د دې پیړۍ مثال څنګه درکم؟ دی لکه په بازار کې د ناستو ماشومانو په شان دي چې یو بل ته نارې وهي چې موږ درته شپېلی وغږوله او تاسو ګډ نه شوئ، موږ درته ځان ووهلو او ویر مو وکړو خو تاسو ونه جړل. ځکه کله چې یحیی روژه په خوله راغلو نو هغې ویل چې هغه پیري نیولی دی. ابن آدم په خوړلو سکلو ورته راغلو او دی وایي چې دته ګورئ یو ګېډور او شرابي د ماسولچانو او بدکارانو ملګری. خو بیا هم خلکو ته حکمت په خپلو کارونو کولو ثابت شو.